سلامونه مې ومنئ ملګرو. د کرونا وبا راغلې ده. تېره ورځ ما یو شعر ورته ولیکلو. بیا ما فکر کوو چې زما اول کتاب چاپ کېده، بیا مې دویم چاپ کېده، تر 7 کتابونو. په هر کتاب کې ما دغه قسمه شعرونه لیکلي چې د فطرت ته، د طبیعت ته زیان مه رسوئ. دا غرونه، دا ځنګلونه، دا په امن او په سلامتیا دغسې پرېږدئ. دې کې زموږ ګټه ده چې موږ درانه ماشینونه ساز کړي دي، دا غرونه نړو، ځنګلونه پرې کوو، ځمکه هم سوری کړې ده، تیل ترېنه راباسو، سوځو یې، هغې سره هوا پلیتېږي، اسمان کې هم اوزون سوری کړی دی، داسې جنګونه روان دي، باروت او وسلې او دغه جوهري بمونه او دغه ټول شیان د انسان په تاوان دي، په ګټه نه دي. زما هر کتاب کې په دې اړه باندې خبرې شته، پیغامونه شته. نو ما ویل چې د کرونا دغه شعر در سره شریک کړم، خو هغې نه وړاندې خپلو د 7 وړو کتابونو نه یو نظم در سره په دغه موضوعاتو باندې شریک کړم. خیر د ویډیو به لږ اوږده شي، خو هیله ده هسې مزګار دي خلک کورونو کې ناست دي، که تنګ شوئ په منځ کې پرېږدئ، ځئ خیر دی، که نه یې لږه به نن وګورئ، لږه به بیا وګورئ، او که د زړه زور هم وي ټول یې وګورئ. هیله ده خوښه به مو شي. دغه اول کتاب زما 3 ګوټیزې دایرې، دا په 1999 کې چاپ شوی و. دې کې یو نظم دی، د نظم نامه ده راځي چې یو شو. دغه وخت زه هلک ومه، بیخي نوی د فلسفې د مکتب نه فارغ شوی وم چې دغه کتاب مې چاپ کړی و. دې نظم باندې بسې ملګرو به راپورې خندلم چې ته یوټوپیا غواړې، لکه خیالي دنیا چې دا ټوله دنیا سره بیا یو شي. خو دا شعر واورئ، زما د زړه ارمان و، داسې لکه هغه وخت هم اوس هم دی، کېږي نه کېږي ناشونې ده. راځئ چې یو شو په دې ښایسته دنیا کې، په دې یوه دنیا کې مونږ جدا یو، مونږ تنها یو، لکه د لاس د ګوتو، لکه د ګل د څانګو، لکه د سر د زلفو، لکه د لمر د وړانګو. زمونږ خپو نه لاندې خاوره همدا خاوره ده، شګې همدا شګې دي، واوره همدا واوره ده، خو مونږ یو تر بله د تورو کاڼو په شان جدا یو سره د زیړو پاڼو په شان. شریک کلچر نه لرو، شریک مذهب نه لرو، شریک ژبه څه چې شریک ادب نه لرو. یوه دنیا وه خو مونږ پکې لکیرې راخ کې، ښکلا وه خو مونږ پکې لکیرې راخ کې. په ناپ او تول مو کړله، په ګز او نیم مو کړله، سره مو وویشله، سره تقسیم مو کړله. څه هندوستان واخیسته، څه پاکستان واخیسته، څه روس او چین قبضه کړه، څه رنګ او دین قبضه کړه، څه روس او چین قبضه کړه، څه رنګ او دین قبضه کړه، څه امریکې کابو کړه، څه افریقې کابو کړه، څه پکې لاندې خلکو آسټرالیا جوړه کړه، څه پکې پورته خلکو برطانیا جوړه کړه. خو لنډه دا چې دنیا وخت په 2 تقسیم کړه. چاوی کلچر تقسیم کړه، چاوی اوبو تقسیم کړه، چاوی مذهب تقسیم کړه، چاوی پیسو تقسیم کړه. والله چې نه پوهېږم چې چا او چا تقسیم کړه، خو زه او ته خلک وو او ما او تا تقسیم کړه، خو زه او ته خلک وو او ما او تا تقسیم کړه. پکې مو کرښې راخ کې، پکې مو غرونه بیل کړل، پکې مو مینه بیله، پکې مو زړونه بیل کړل، پکې مو ژبې بیلې او بیا قومونه بیل کړل. سره شریک اوسېدو، اوس مو کورونه بیل کړل، سره شریک اوسېدو، اوس مو کورونه بیل کړل. او خدای دې وړاندې خیر کړي چې نور به څه بیلوو، روح نه به تن بیلوو، تن نه به زړه بیلوو، مخ نه به مخ بیلوو، لاس نه به لاس بیلوو، او که ضمیر نه به مونږ د ژوند احساس بیلوو. خو دې نه مخکې چې مو د دې دنیا پرنګې، د دې ښایست پرنګې، د دې ښکلا پرنګې، د تن آزاد جدا شي، د زړه درزا جدا شي. راځئ د لویې نړۍ جدا ملګرو، د دې عظیمې دنیا تنها ملګرو، چې متفق شو سره، چې واړه یو شو سره، لکه مچۍ په ګبین دنیا نه تو شو سره.
ټول یو کلچر ومنو او یو مذهب ومنو او یو ژبه وایو او یو ادب ومنو. راځئ چې بیا راټول شو، ویش د دنیا ختم کړو، لکه دیوال د برلن ستا او زما ختم کړو. دغه زما بل کتاب و، دویم جانان ستا تر در څنګه درشم، دا یې نامه وه. دا په 2004 کې چاپ شوی و، 2004 کې. دې کې یو نظم دی، هسې نور نظمونه هم شته دي، ټولو کتابونو کې ډېر دي، خو ماته نه یو نظم راغستی دی. زما په هیڅ باندې هم وس نه رسي، دی نامه ده. چې د سهار ډومبی نوړی اخلم، د افریقې هغه نهر را یاد شي. چې د سهار ډومبی نوړی اخلم، د افریقې هغه نهر را یاد شي. بیا د اسمان په لوري وګورمه، خدای او قرآن او پیغمبر را یاد شي. خو زما هیڅ باندې هم وس نه رسي، د کائناتو سره څه وکړمه، دا چې ژوندون یې حرام کړی پر ما، دغو جذباتو سره څه وکړمه. د شاعرانو یتیمان شعرونه، د غړندې د فلسفیانو کیسې ما د ژوندون په معنا نه پویوي. دا د منطق د لیونیانو کیسې، لرې لګیا دی څوک ستار غږوي، او په اسمان کې یو د زاڼو قطار په سپین سهار باندې مین غوندې دی. دغه چړچړه د ګودر او چنار په سپین سهار باندې مین غوندې دي. دغه کرکنه د ګودر او چنار، دا توره پرخه چې په ژوند پرته ده، دا شین لوګی چې له چناره خیږي. وخت به راځي چې وخت به بیرته لاړ شي، داسې سندره له ستاره خیږي. خو زما هیڅ باندې هم وس نه رسي. یوه سپوږمۍ راته ملګرې ښکاري، دا چې په توت کې نوې ځاله کوي، دغه مرغۍ راته ملګرې ښکاري. زما دریم کتاب و، بس هم دغه شان ته ښیم. دا په 2006 کې چاپ شوی و. دې کې یو نظم دی، زه خو د امن په نامه باندې راغلی یم، زه خو د امن په نامه باندې راغلی وم. دی نامه ده. کروڑونه کاله په دنیا باندې محنت شوی دی، کروڑونه کاله په دنیا باندې محنت شوی دی. دا رنګینۍ دا رڼاګانې اوسنۍ خو نه دي. دا زه چې ناست یم په دې ګاډي کې سفر کوم، په دې کې څه نوي دي. دغه پایې، دغه د اوسپنې انجن او ډیزل څه اوسني خو نه دي. د ځمکې تل کې په لکونو کالو دې امکاناتو نمایش ته انتظار کړی دی. دا هر څه مخکې نه موجود و، خو ترتیب کې نه و. ما ورله تش دغه ترتیب ورکړلو، خو زه د هیڅ نه خبر نه وم. ما ته څه پته وه چې دا ترتیب به راله دومره انتشار راکوي. زه خو د امن په نامه باندې راغلی وم، زه خو د امن په نامه باندې راغلی وم. نه مې د مار غوندې لشه لرله، نه مې لیوه غوندې غاښونه لرل، نه مې په سر باندې تیره تیره ښکرونه لرل. زه خو د مینې په نامه باندې راغلی وم. دغه بارود او جوهري بمونه، دغه جنګونه، نفرتونه او بدرنګه علم، دغه د پاک او زما د پاک او د سپېڅلي ژوند مقصد خو نه و. دغه بارود او جوهري بمونه، دغه جنګونه، نفرتونه او بدرنګه علم زما د پاک او د سپېڅلي ژوند مقصد خو نه و. ما خو د نور او د رڼا پیغمبرانو سره زرګونه کاله د الفت په لو سفر کړی دی. ما خو د نور او د رڼا پیغمبرانو سره زرګونه کاله د الفت په لو سفر کړی دی. نو بیا زه ولې د خپل ځان او د جهان لپاره خپلو لاسونو باندې خاورو کې لحد کنم. دې نه پس ته مې دغه کتاب چاپ شوی و، داسې ډېر لرې به نه ځو. دی نامه وه او دا همدا د اپریل میاشت په 2010 کې لمریز کال کې را چاپ شوی و. دې کتاب کې یو نظم دی، د هغې نامه ده هجرت. د کلي ځینې خلک لا په کلي کې دي، د کلي ځینې خلک لا په کلي کې دي. ما هم د کډې بارولو بندوبست کړی دی، هم نن به بیرته راستنه شي د رحمت ویلاری. زما په کډه کې به خلک کتابونه ویني، حافظ، بیدل او مولانا به مې په غېږه کې وي. فصوص الحکم
به یو مشر ته ډالۍ ورکوم او د یونان په فلسفیانو مې چې هر څه وکړل خو د اقبال او د خوشحال سره مې زړه تړلی هر څه چې کېږي دوی به ځان سره نږدې ساتمه بله کوټه کې مې د پلار او د نیکه نښې دي یو پکې زوړ او زنګ وهلی پخوانی ټوپک دی په دې ټوپک کې پیرنګیانو سره جنګ کړی و دا خو به لاره کې پولیس را سره نیسي مګر بغیر د دې نه خو مې ځان راته نیمګړی ښکاري او دا پیاله چې پکې خاوره د غزني پرته ده په زمانو مې مشرانو امانت ساتلی زما د اصل او د نسل یادګیرنه کوي د دې به هم په ټوله لاره پاملرنه کوم بله پیاله کې به د کلي خاوره هم وړمه یوه کاشوغه د اوبو به پکې واړومه او د ګلابو یو قلم به پکې وکرمه وبخئ بله پیاله کې به د کلي خاوره هم وړمه یوه کاشوغه د اوبو به پکې واړومه او د ګلابو یو قلم به پکې وکرمه بیا چې راځمه نو ګلونه به مې لاسو کې وي او د خوبونو تعبیرونه به مې لاسو کې وي هغه خوبونه چې وطن مې پکې شین لیدلې په هر انسان مې بل انسان پکې مین لیدلې الله دې وکړي چې دې خوب سره واپس راشمه او زما لاس کې تعبیر د انقلاب غوندې وي الله دې وکړي چې دا هر څه په رڼا بدل شي او د سبا شیبه شیبه مو د ګلاب غوندې وي او د سبا شیبه شیبه مو د ګلاب غوندې وي دا په 2014 کې چاپ شوی نامه ده ښه ده چې ته رانه خبر نه شولې د دې شعر به در سره د اذان نه پس شریک کړم د دې نظم نامه ده له نوي کاله ډارېدلې سپوږمۍ له نوي کاله ډارېدلې سپوږمۍ وایي د سیند په غاړه څه وکړمه له نوي کاله ډارېدلې سپوږمۍ وایي د سیند په غاړه څه وکړمه د بیرې شاته درنه پټه ښه یم ستا په بلی ولاړه څه وکړمه وایي دنیا نه به چاپېره ومه چا به انجیل چا به قرآن لوستلو په ما به هم دوی آیاتونه چوف کړل بیا به مې حسن ټول جهان لوستلو مینې به هرې خوا ته لاره وکړه خلکو به خلکو ته مسکا کوله روح به مې زړه سره پیوند لرلو لمر به مې سترګو کې رڼا کوله اوس د لیونا په لاس کې واګې نشته را سره څوک مروڼې شپې نه کوي د وینو رنګ باندې لړلې دنیا بې د وسلو څه تجربې نه کوي له نوي کاله ډارېدلې سپوږمۍ وایي انسان له جوړه شوې یمه د زړه دنیا له مینې ډکه ساتم د عشق جهان له جوړه شوې یمه مګر انسان که همدا نن غواړي مګر انسان که همدا نن غواړي دلته بیا نوره زندګي به نه وي که جوهري بمونه وکارېدل دا رنګیني او پسرلي به نه وي د نوي کاله ډارېدلې سپوږمۍ وایي رڼا ته مې نن زړه نه کېږي له نفرتونو وحشتونو ډکې دغه دنیا ته مې نن زړه نه کېږي دغه دنیا ته مې نن زړه نه کېږي په 2015 لمریز کال کې دا کتاب چاپ شوی و درده مه رانږدې کېږه درده مه رانږدې کېږه دې نه هم در سره یو نظم شریکوم د نظم نامه ده دا دنیا د اوسېدو قابله نه ده انځورګرو به چې دشتې سازولې انځورګرو به چې دشتې سازولې له رنګونو به رومان راسسېدلو چا به نه ویل چې دلته به څه کم وي په کجورو به باران را سسېدلو ټلویزیون کې به غرونه په مسکاو او نری نری ستار به ورسره و د ژوندون اوږې به سپکې ښکارېدلې او د غرونو عمره بهر به ورسره و ټلویزیون کې به غرونه په مسکاو او نری نری ستار به ورسره و د ژوندون اوږې به سپکې ښکارېدلې او د غرونو عمره بهر به ورسره و
کتابونو کې به څومره ښې کیسې وي لکه ژوند چې بس خوښي او خوشحالي وي. کتابونو کې به څومره ښې کیسې وي لکه ژوند چې بس خوښي او خوشحالي وي. هر تصویر به د ګلاب غوندې مسکې و لکه نه چې دلته غم وي نه نیستي وي. خو په اصل کې دردونه وو سلګۍ وي. خو په اصل کې دردونه وو سلګۍ وي. زناورو نه بدتر بني ادمانو چې غرور یې تر اسمانه رسېدلو. داسې ظالمان او قاتلانو. کتابونو نه بهر اورونه بل وو. ګلغوټۍ د موسېدو قابله نه وه. هیوادونه په جنګونو باندې سر وو. دا دنیا د اوسېدو قابله نه وه. دا دنیا د اوسېدو قابله نه وه. دا په جنګ باندې چې څومره مصرف کیږي که هم دومره په ژوندون باندې کېدلې. نه به رنځ وو نه به لوږه نه به تنده. فیصلې که په قانون باندې کېدلې. دا مې آخري کتاب و لکه د زاڼو الوتل غواړم. دا په 2019 کې چاپ شوی او دینه بر سره 2 شعرونه شریک کما. یو شعر دی آخري جنگ او بل شعر خو د هغې نامه هم وبا ده. وبا نو آخري جنگ در سره اول شریک کوم. آخري جنگ د خریړي غوندې لوګي پورته شول. د خریړي غوندې لوګي پورته شول او د هغې راټولې شوي شونډې نورې په خپل وجود کې نه ځایېدې. د خریړي غوندې لوګي پورته شول او د هغې راټولې شوي شونډې نورې په خپل وجود کې نه ځایېدې. د محبت هغه وروستی خبره له خولې راووته او ودرېدله. له خولې راووته او ودرېدله. د خریړي غوندې لوګي پورته شول او د هغې را سره سا تیزه شوه. له واورو ډکه ځمکه ورپېده او بیا موسم چا په کوټه کې ګیر کو. او بیا موسم چا په کوټه کې ګیر کو. تیاره وه هر څه وو خو هیڅ هم نه وو. خلکو د امن لوزنامه لیکله خو اوس ترې هسې هم څه نه جوړېدل. خلکو د امن لوزنامه لیکله خو اوس ترې هسې هم څه نه جوړېدل. د چا چې سا له ستوني نه تېرېده هغوی به څه چا سره زور لرلو. د چا چې غږ له ډاره نه ختلو هغوی به څه ویل او څه نه ویل. د خریړي غوندې لوګي پورته شول. زما او ستا کیسه تمامه شوله. یو څه چې پاتې وو هغه هم لاړل. د متحدو ملتونو غړو د جنگ اعلان وکړو او کور ته لاړل. او د الفت هغه وروستۍ خبره پر ځای ولاړه وه. چا نه اورېده. او د الفت هغه وروستۍ خبره پر ځای ولاړه وه. چا نه اورېده. د دې بل نظم نامه ده وبا. د تیارې رنځ تیاره د هغې رنځ وبا. د لمر له وړانګو سازې شوې ګولۍ دومره مې وخوړې چې خلاصې شولې. د لمر له وړانګو سازې شوې ګولۍ دومره مې وخوړې چې خلاصې شولې. ډاکټره اوس مې هم په زړه تیاره ده. د تورې شپې مرض مې نه کمیږي. پرون د سترګو مشران ډاکټران ټول هم په دې نتیجه ورسېدل چې دا مرض مې په لیمو کې نه دی. پرون د سترګو مشران ډاکټران ټول هم په دې نتیجه ورسېدل چې دا مرض مې په لیمو کې نه دی. بیا د اعصابو یو ډاکټر ته لاړم. هغه په خپله هم رنځور و غریب. د زړه تیارې یې په څېره ښکارېده. بیا د اعصابو یو ډاکټر ته لاړم. هغه په خپله هم رنځور و غریب. د زړه تیاره یې په څېره ښکارېده. ډاکټر ته هم د ځان فکر وکړه چې دا مرض راته وبا ښکارېږي. د یو نه بل ته بل نه بل ته ورځي. هسې نه ته هم په تیاره اخته شي. هسې نه ته هم په تیاره اخته شي. دا و زما د کتابونو شعرونه. اوس هغه غزل در سره شریکوم چې تیر ورځ مې په فیسبوک هم شریک کړی. خلکو ډېر خوښ کړو چې لیکلی مې دا رقم و. په دې کاغذ مې لیکلی و. ماشوم مې پې د ریاضي کوم سوالونه هم داسې حل کړي وو. مطلب ده چې آزاده سا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. آزاده سا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. ټوله دنیا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. ټوله دنیا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. او هغه چې غاړې به یارانو ورکولې سره هغه ادا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. او
سوا لزانا او ایمانا خلق هیڅ نه غواړي. سوا لزانا او ایمانا خلق هیڅ نه غواړي. نور دعا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. او همدا وبا وه چې دنیاداري کوله. همدا وبا وه چې دنیاداري کوله. همدا وبا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. او تاسو نازکې پاڼې ولې رژولې د ګل؟ تاسو نازکې پاڼې ولې رژولې د ګل؟ د ګل مسکا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. او مکته ده سعود نور د دنیا خالق ته مخه وکړي. سعود نور د دنیا خالق ته مخه وکړي. د ژوند رڼا په دنیا بنده شوه که نه شوه بنده. ډېره مننه ملګرو.